افسر جانه د سوشل میډیا د لارې دا کوم سفر چې دی تقریبا دا ډیر ارزي وي، کال دوه یو سړی راشي یکدم وخیږي په وروج باندې یکدم رک شي او بیا دغه سفر د دومره وخت داسې څو کلونو داسې مونږ ګورو چې تاسو په سوشل میډیا باندې دا سفر دوامدارو لرلو. په دې کې چې کوم دی د خلکو په تاسو باندې تبصرې یا چې کوم دی بد رد ویل یا کمنټس کې کنزل کول دغه څنګه فیس کوئ او دا دومره سنجیدګۍ سره دا سفر څنګه تاسو؟ همرا صاحب ډېره بنیادي پوښتنه دی وکړو، دا زه د ټولو کشرانو ته وایم. هر هغه سړی چې هغه د سوشل میډیا ته یعنی په دې غرض باندې راشي که نه چې یا پکې د پیسې لالچ نیغ په نیغه شامل وي یا د خپل شهرت داسې لالچ چې زه به دا بیا سبا له ایکسپلایټ کوم او د دې په بنیاد به دا غرض کوم دا سړی یاد ساته ډېر خلک د دې سترګو د مخې راله او رک شو. هېڅوک هلته هغه که لږ په خپله ځمکه ودرېدي اسمان به شي، څوک په خپله ځمکه باندې ونه درېده. زما دا سفر یو خو د ټول ناول خبره دا ده که نه همرا صاحب چې ما سبق ویلی دی د دې میډیا جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن دی کې تا ته په لویه کې کم چې زمونږ مین سټریم میډیا ده د هغې په قصو باندې تا پویه کړي. نو ما بیسیکلی د دې سبق ووی او زما کار زما کاز داو لکه بعضې سړی بای چانس راشي او بعضې سړی بای چایس وي. زما د میډیا سفر دا بای چایس دی. ما د جرنالیزم سبق ووی بیا زه په دې باندې پوه شوم په مین سټریم میډیا کې ما په مشرق ټي وي کې خیبر ټي وي کې ښه ادارو کې ژوندون شمشاد په دې کې ما کار وکړو. خو زه په دې باندې پوه شوم چې زه چې څه ویل غواړم زما چې کومه مدعا ده همرا صاحب زما چې کوم مقصد دی زما چې کوم فکر دی د دې دپاره یو داسې پلیټفارم پکار دی چې چېرته د هغه واګې ټولې د افسر افغان په لاس کې که د دې واګې د همراز په لاس کې شوې یا د یو ټي وي د مشر هغه به بیا هغه څیز په ما باندې ویل غواړي کوم چې د هغه سوچ دی. نو ما په دې وجه باندې د سوشل میډیا انتخاب وکړو. د سوشل میډیا انتخاب بیا چې کله په شعوري توګه زه رالم یو خو تاسو هغه خبره کوله چې اوله کې زه څنګه راغلم، خو بیا چې زه کله د مین سټریم میډیا نه سوشل میډیا ته راواوښتم که نه همرا صاحب دا ما د خپل ژوند کاز وګڼو چې په دې دنیا کې د الله په کائنات کې د هر سړي خپل یو کار دی. ته خپل یو کار کوي، دوکاندار خپل یو کار کوي، ترکان خپل یو کار کوي، دا زما د ژوند یو کار دی. ما وی ولې نه چې د خپل ژوند دا کار په یو ډېر ښه ډول باندې وکړي. دا که په تاریخ کې سبا پاتې کېږي که مې یوه ورځ کار کړی دی که مې 10 ورځې کار کړی دی چې څوک یې په داسې ټکو کې یاد کړي چې د یو سړي یو کردار هغه لوبولی دی مرو به یو ځل خپل کردارونه خو به لوبو. لہذا ما دغه کردار انتخاب وکړو او دا مې د یو سوچ په بنیاد وکړو. د ځان سره مې سلا مشوره وکړه، داسې نه چې بس بیا مې وی چې څه دی په خوله راځي نو وایه. نو ما بیا خپل ټول چیزونه چینلایز کړو. زه نن هم همراز صاحب تا ته خپل د یو کنټنټ د یوې جملې د یو لفظ زه د هغې ذمهوري تا ته اخلم. ذمهوري ما به کله هم داسې کنټنټ نه راغلی چې په هغې کې څه ریا څه لالچ څه غرض څه دو نمبري. اوس هم ما سره ډېرې داسې موقعې دي ډېرې داسې موقعې چې که زه وغواړم زه خپل دا فیس ویلیو خپل کنټنټ خپل لفظونه دا ایکسپلایټ کولی شم، دا د خلکو د بېعزتۍ سبب ګرځولی شم، په دې باندې څوک غورځولی شم، څوک پورته کولی شم. خو الا بالله تله دا همرا صاحب ته په ریکارډ باندې دا ته وایم زه چې لرې هم دا سوچ وکړم ما ته اوس په دې وروستیو کې خلکو ووی کویلې دا مسله راغلې او په دې زه ډېر وخت نه لګیم وی ډېر ښه چانس دی دغه وخت کې اعلان وکړه او سیاست ته راوځه وی ته په خدای باور وکړه چې پټې سترګې ګټې دې خبرې زما دا روح زه ډېر کمزور انسان یم وګورئ داسې نه ده چې اوس درته شپږ نمبر یې شروع کړم ته چې دا خو مې یو دغه راوستی دی فرشته صفت خو دا یو کنیکشن مې ډېر مضبوط دی چې ډېره سخته یاره مې دغه لوی ذات نه ده او هغه په دې شکل کې زه یم چې همراز نه خو به زه خبرې پټې کړم ماله د لفظونو توان خدای پاک را کړی دی بل سړی به زما په مخ دوکه شي بل سړی به زه په لفاظۍ کې ووم خو هغه خو به ویني چې ښه لکه ته دا شی وي نو ما کله خپل د کنټنټ استعمال داسې نه دی کړی چې په دې کې یا دو نمبري یا ایکسپلایټیشن یا زما قام ته ولس ته انسانیت ته بچو ته کشرانو ته نقصان رسوي نو تا خبره وکړه چې ولې زه مستقل مزاجه پاتې شوم د الله ډېر لوی رحم دی نن هم یو طرف ته به 50 کسان خبره کوي او یو طرف ته به یو افسر افغان خبره کوي د الله پر رحم باندې دا دې په دغه کې نه راځي په ریا کې خو دا دې په هغه ایماندارۍ کې راشي چې خلک موټیویټ شي زما یوه خبره هغه ډېر لوی زور اخلي اول ته هغه 50 خولې چې دي نو هغې کې دومره زور نه دا زما هغه مستقل مزاجي ده سسټینیبلټي ده په دې سفر کې ډېر لوړې جوړې ډېرې بدې ناکارې ډېر ټرولینګ ډېرې کنځلې ډېر څیزونه راغلي دي هغه ستاسو د مخې دي خو مجال شته دی چې ما چېرته خپل په وهم کې هم دا ویلي چې یاره سبا داسې کنټنټ جوړوم چې د فلاني سړي ته کنځل کومه نیور ایور ما دا ټول کنټنټ ته راواله ما به سخته لهجه نه استعمال کړي ما به کنځل نه کړي ما به سپکه خبره نه کړي زه به بلو د بیلټ نه متلی په دلیل به مې اختلاف کړی ځای په ځای هغه به اوس هم کومه بیا به هم کومه خپله یو رایه مې د هغه به ورکومه نو زما د سوشل میډیا د مستقل مزاجۍ یوازینۍ وجه دا ده
چې ما ډېر ویژنري ډېر په شعوري توګه باندې خپل د کنټنټ استعمال کړی دی، خپل د لفظونو استعمال مې کړی دی. خو په کومه خبره چې نه یم پوهه یقین وکړه برملا مې په سوشل میډیا ویلي دي چې دا زما سبجیکټ نه دی، په دې نه یم پوهه. بیا مې د یو عالم فاضل سره د یو تکړه سړي سره مشوره کړې ده، او همیشه چې په کومه موضوع باندې خبره کومه نو اول ځان سره خامخا په هغې باندې څه نه څه لیکلي کومه چې دا د ذمهوارۍ خبرې دي. زه د خلکو مایند سیټ جوړوم، زما نه کشران انفلوئنس کېږي. نو زما د دې ټولو خبرو په شا باندې دا خبره تاسو کوئ. اخري خبره به زه دا وکړم چې که کم کشران غواړي چې د سوشل میډیا استعمال وکړي، ډېر ښکلی پلیټفارم دی، خو اول به ځان پوهه کوي، اول به خپل د لفظونو تربیت کوي، بیا به د هغې په شا باندې علم راوړي، که لږي که ډېرې، خو چې دی په خپله خبره باندې پوهېږي، چې دی په خپله خبره بیا ولاړي چې بیا تردید نه کوي. او اخري خبره دا مستقل مزاجي په یوه ورځ د وایرل کېدو یا شپه په شپه د بره تلو د دې نه به همیشه ځان ساتي. ګورې همراه صاحب که دا میلاویږي هم که نه ځان به ساتي، ځکه چې اوس نن زه وبخه دومره مشهور شمه چې ډونالډ ټرمپ ما وپېژني، دغسې امریکا، لندن، یورپ دا ټول خلک ما وپېژني. دوی وایي چې سبا دا سړی راولي دا خو ډېر مشهور شو، دی به په انټرنیشنل سطحه باندې یو پلیټفارم به یو کوېسچن انسر سیشن به. نو زه خو به وایرل شوی یم، خو شپه په شپه ما سره به علم نه، نو سبا له به ټول خلک مایوسه کړم چې خدای دې د وایرل کېدو سره غرق کړه. نو زه دې کشرانو ته څه یم چې د وایرل کېدو په چکر پسې مه ځئ، پروسس سیسټم ارګینک ګروت وکئ. نو بیا به ګوره دا اوس وایي چې مرکه کوو، زه یو بل کار له راغلی یم یو قسمه، خو ما ته ته وایي چې کینو چې مرکه وکړو. اوس که زه شپه په شپه وایرل وي ما سره څه سودا نه وي، ته وایي چې مرکه کوو، نو ما باندې به یو وخت غلط لا بله مې دی به څه وایي، خو زما چې کوم سفر دی د هغې خبره به دغه ارګینک ګروت دی چې ته یېرېږې نه چې څه خبره ده راځئ په هغې. ښه چې په کومه نه پوهېدم لا ادري، تا ته بیا مجره نه پوهېږم په دې. نو نیچرل ارګینک ګروت پروسس باندې یقین ساتل، پوړۍ په پوړۍ باندې په پورته تلو، دا ستا په ژوند کې اطمینان راولي، دا تا یری نه، دا په تا باندې تعدیم نه راولي. کله کله دا وایرل کنټنټ راشي که نه، اوس په تېره ورځو کې هغه ګیلمنه یوه ټیک ټاکره مړه وه، نو ما ته خلکو شروع شو چې ډېر ښه کنټنټ دی او وایرل کېدو والا شی دی، او څه پې ووایه. ما داسې کار دی چې زه لږ خپلو کارونو کې بوخت یم، دوبۍ کې یم، سعودي کې بیا رالم، زه به په دې باندې لږ ریسرچ وکړم، دا څوک وه، دا ولې مړه شوه، د دې کنټنټ څه و، د دې بیکګراونډ څه و، دا د کوم ځای وه، د دې فیملي. نو ما چې ځان پې پوهه کړم او د دې نه یو مقصد راوباسم چې معاشرې ته زما د دې کنټنټ د جوړولو به دا فایدې، نو ما یې پې خبره وکړم، په ما هېڅ تعدي نشته، ما زه د وایرل کېدو په چکر کې نه یم. هغه وایي که نه بعضې سړی په دې پسې ګرځي چې دی وایرل شي، او بعضې سړی چې خبرې وکړي نو بس هغه وایرلي. نو ما یې وروره زه چې څه یم هغه یم. هغه وایي چې when your brand is trusted client do not ask for discount. خپل برانډ داسې ځای ته ورسوه چې تا نه څوک د ډسکاونټ غوښتنه ونه کړي. نو مستقل مزاجي، ارګینک ګروت، رښتونی سفر، دا تا داسې ساتي چې ته اورګرین بیا هر وخت. نو زموږ سفر شکر دی، زه دا ګڼمه د تېرو 9 کالو نه روان دی، او څه پروا نشته که د څو تنو په پام کې نه ده، زموږ سندره هسې نه چې په دوام کې نه. الله دې دغه سفر